د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا پستن وهلو سره روزه خرابېږي که نه خرابېږي؟ جواب دا دی عزتمند د روزې ماتونکي او خرابونکي شیان دا په دوه ډوله دي. یو قسم معنوي دي، مثال په طور روزه کې دروغ ویل شو، کنځلې کول شو، غیبت کول شو، په دې باندې روزه خرابېږي. د خپل احکام دي چې په دې باندې مرتب کېږي، د هغې بیان وضاحت زموږ دلته مقصد نه دی. دویم قسم ماتونکي او خرابونکي شیان هغه حسي دي. دا حسي بیا په دوه ډوله دي. یو هغه دي چې نص هغې کې صراحتاً راغلی وي، یعنی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي فلانکې شی مه کوئ، په دې سره روژه خرابېږي. مثال په طور جما شو، خپل اهل سره کوروالی کول شو، همدغه رنګې خوراک سکاک شو، په دې سره روژه ماتېږي. دویم قسم په دې حسیو کې هغه دی چې نص هغې کې صراحتاً نه وي راغلی، یعنی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلی نه وي، په ګوته په نښه کړي نه وي چې پلانکې شي باندې ماتېږي. مثال په طور ستن شوه، ستن وهل شو، ډراف شو، دا شیان مخکې نه وو. نو د دې وجې نه اهل علم او فقهاو د دې دپاره یو ضابط او قانون او قاعده کلي ذکر کړې ده. هغه دا د هر هغه شی چې معدې ته کوزېږي، خېټې ته کوزېږي د تقویې دپاره، نو په دې سره به روژه ماتېږي، ولو که د خوراک سکاک کم چې معتاد دي د دې نه علاوه وي. او مهمه دا ده چې بدن ته فایده ورکوي، تقویه ورکوي. همدغه رنګي هر هغه شی که معدې ته هم نه کوزېږي او بدن ته ورځي لیکن بدن ته طاقت ورکوي، نو په دې سره به هم روژه ماتېږي. ځکه وجه دا ده چې د ډوډۍ خوراک سکاک نه چې منع راغلی ده، دې دپاره چې وجود ته طاقت نه ورځي، نو دغه شیان که تا د معدې نه علاوه په بله لار باندې د ستن په ذریعه باندې، د رګونو په ذریعه باندې، د غوښې کې ستن وهل شو وغیره، د دې په ذریعه باندې وجود ته ورنیسله، وجود ته فایده ورکړه او تقویه ورکړه، نو یو شان حال او صورت جوړېږي. نو په دې باندې هم بیا روژه ماتېږي. نو اوس راشه، دا ستن چې کوم دا ستن دوه قسمه ده، دا به یا د تغذیې او د تقویې والی طاقت به بدن ته ورکوي، نو که دغه ستن و په دې سره روژه ماتېږي، ځکه بعنې دا حکم د خوراک او سکاک اخلي. دویم قسم هغه ستن ده چې هغه تقویې دپاره نه وي، هغه صرف مثال په طور د تبې کمېدو دپاره ده، د درد د هغې د ختمېدو دپاره ده، یا داسې بل مشکل د هغې دپاره ده، نو په دې سره روژه نه خرابېږي، ځکه چې دغه د خوراک سکاک په ځای باندې نه ده. همدغه رنګې ډراف چې دی، ډراف باندې بیا ماتېږي. وجه دا ده چې هغې کې تقویه شته، هغې کې محلول ملحي شته دی، په هغې کې مالګه شته دی، همدغه رنګې نور شیان پکې دي چې هغه وجود ته فایده ورکوي، نو بیا په ډراف باندې روژه ماتېږي. او ستنې دا په دوه ډولې شوي. الله دې وکړي چې په دې باندې ذهن رسېدلی. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.